موږ نه غوښتل شوي دي چې 15 له یو سره ضرب کو، یعنی چې 15 ضرب دی کوی شو چې د ضرب علامه ورکو یا هم کوی شو د یوې نقطې علامه ورکو. ضرب دی یو. اوس دا موږ په دوه لارو کوی شو چې توضیح کو. یو مثلا ووایو چې دا یو دفعه 15 دی، یا همداسې کوی شو ووایو چې 15 ځلې یو دی، یعنی 15 ځلې یو جمع کیږي. څه دا به په هر دواړو صورت کې دا به مساوي سي له څو سره، له 15 سره. په دې معنی چې یعنی که چېرته موږ هر عدد یعنی که دا هر شی وي دا له یو سره ضرب کو، نو زموږ ځواب به هم همدا عدد چې مو له یو سره ضرب کړی دا وي. مثلا داسې فکر وکوئ چې دلته موږ یو خانه خالي لرو. دا یو خانه خالي ده. موږ غواړو دا له یو سره ضرب کو، نو دا به مساوي له همدې خانه خالي سره. په دې معنی یعنی که دې خانه خالي کې هر څو وي، دې خانه خالي کې به هم همدا وي. مثلا دلته که 3 وي، 3 ضرب یو کېږي 3. مثلا دلته که 15 وي، 15 ضرب یو مساوي کېږي له 15 سره. یا هم دلته که هر عدد وي، مثلا دلته 150 وي، دا مساوي کېږي له 150 سره. نو زه هیله مند په دې یم چې دې ویډیو نه تاسې اصلي موخه اخیستې وي، هغه دا وه چې هر عدد ضرب د یو مساوي کېږي له خپله عدد سره.